دا څه کې چشمټو پډرکو دی راته لاس پورې کو سامان دقه ځکه خو ته نه پوهېږې که نه وایې که نه وایم سهار مو ماښام چې کوم دی شولګرې کورنۍ چرک کړم وایې که نه راپدې شه منم دي پیسې پاسې چشمټو هوا دې ورکړه زه چې هوا دې ورکړه چې واپس دې راکوزېدو نه ده ته خو دې خولې ته وګوره 500 روپۍ په ارامۍ چرګوټی دی په بازار کې او ته یې زه شپه ورځ چرګان کړم ډېره خو چې سړی دی مړه پسې ساده ګل یې که نه مسلمان ساده ګل یې که نه وایم دقه ځای کې د دماغ کار نه کوي اورې که نه وایم چې په 200 روپۍ م چرګوټي چې که نه په ارامۍ نو ما ته کورنۍ چې کوم دی په 200 روپۍ میلاوېږي دا څنګه چلې چې په 200 روپۍ ته کورنۍ چرګ میلاوېږي کورنۍ چرګان خو ډېر ګران دي که نه دقه ځای کې خو نه پوهېږي که مسلمانه همداسې کار دی که نه چې دا زما سره یو ترکیب دی اورې که نه بس ما ته هر ماښام چې کوم دی په 200 روپۍ باندې کورنۍ چرګ او چرګوټۍ میلاوېږي ماله ته یو چرګ وغواړه چې په 200 روپۍ دی که نه چرګ وغواړه وایم دقه ځای کې خو د دماغ کار نه کوي که نه مسلمانه اورې که نه داسې ځان نه پوهېږي چې بس ما یې چرګ راوغواړه په دې کې به مرض وي مسلمان په هغې کې مرض څه کې وایم 100% د لیبارټرۍ نه پاس مال راوړي وایي که نه بس بیا خو ټیک ده چې د لیبارټرۍ مال دی چې شمارټو که نه بیا مال هم یو اوریجل اصلي بانګي قولنګي راوړه او زه پکې ځان یخني کوم دا ولې 200 روپۍ نه ته ما په دې پوهېږې که نه لومړیتوب به دا 200 روپۍ راکړه وایم هغه به مال راوړي او کوتا یې به راوړي ته د مال تره زوی نه ته به هم پکې وګوټي یو کاسه خو داسې کار دی که نه ورځو ورپسې وایم دا ستا پیسې ورکوم او زه مړه څه به یاد ساتې وایې که نه وایم چې ما چرګان دي مسلمانه کورني چرګان به خو یاو چې شمارټو غواړه چې اواز یې سپۍ ښه دماغ کار نه کوي مسلمانه نو چې حلال یې کړي او مړ یې کړي نو اواز به کم ځای کوي دا کلمو کې ده نه واسي راځه راځه چې دا پیسې ولې ورکړو کله زه یو چک کړم پیمان کوي خو چې شمارټو بله خپلې پیسې راکړه ولې څه چل دی ته ماما په هدیرو کې او په ډیرانو نه ګرځې او بیا پاره منیجر دی اوسه پورې پیدا نه کړو دا منیجر دی او که سوپرویزر دی وایم دقه چل دی که نه مسلمانه پوه شوې که نه وایم څوک درسره ښه نه شي کولی یو خو د باندې په 200 روپۍ چې کوم دی مسلمانه چرګوټۍ خورم هغه هم کورنۍ هغه خپل ښه راله په دې سر باندې راته پیاو نو چې شمارټو زه خو منمه که نه چې ته ما سره ښه کې 900 روپۍ بچت مې دی په بازار کې 500 روپۍ ورکوي او تی راله په 200 راکړې خوړه خو دې راله پسې وچو دا څنګه چرګ دی کورنۍ وایم شو مه کوه مسلمانه زما ورپسې دونه زړه نه دی چاودلی اورې که نه خو چې ویې ګورم ته په مخامخ ډېران باندې ناست خو پته نشته چې ستا دا څنګه قسمت دی ټوله ورځ به پسې وګرځېدو او اوسه پورې نشته او دا څه کار دی که نه ته خونه شه دغه ته مخامخ یو ډېران دی اورې که نه په هغې سره خوا کې که ما خیال دی هغه یي بس باروبار کار کوي بس بیا خو ټیک ده ځه چې ورځو چشمټو دا ته ماله چرګ اخلې که نه ته ماله سانډه وایم مسلمانه دغه ځای دی اورې که نه دلته ناست دی ډېران سره خو پته نشته چې نن ولې نشته یاره بس نو هغه دلته څه کوي په ډېران کې وایم مسلمانه دلته سپلای کوي که نه د چرګو که نه یا تا خو ما دماغ خراب کړ اورې که نه وایم تا له به زه دا زما یادي که نه تا له به زه بیا چرګوټۍ نه نیم خیر دی ماله قولنګي بانګي واله ته راځه مخامخ څوک ګوري هغه نه تپوسونه کوم نه راته ماشه السلام علیکم موږ درپسې په ګرځېدو پې ماته شوې کله درپسې په مقبره کې ګرځو کله درپسې په ډېراني نه ګرځو او کله درسره په لارې کوڅو کې ګرځو ولې دا ته دومره خرڅاړه شي د چرګانو کار کې څه په لار نه ما ته به درته حساب کتاب کې ولې څه چلې درپسې خواره شي مسلمانه وایم دا پردي سړي دغه چرګو والا دا نه دي مسلمانه ورته بوټ دی وی الکه دا راته ولې څه چل دی یاره هسې موږ نه یو سړی بېدرکه شوي وو نو موږ په هغه پسې ګرځېدو او خو به خو ستا په شان دی خو ما لیدلی نه دی نو څوک دی پته یې نه دی ماشه زما خبره وره که نه وایم داسې وچ کلک نرۍ سړی دی تک تور اورې که نه اکثر په دې ډیرانونو باندې ګرځي راګرځي وایي دلته چتلیان خو دې لیدلی نه دی زه ته څه خبر یم موږ دې ځاله چرګان اخلو که نه چرګان چرګې اصلي
یاره دلته څه د چرګانو فارم نه دی ښه په دې لنډه علاقه کې یو خو د چرګانو فارم د سره شته دی زمونږ چې خپله ضرورت چې مونږ د بازار دغه سر نه راوړو داسې وی او دې به راته کوم ځای مې نشي لیدلی نه یم داسې چېرته نه دی یاره ما خو نه دی دی خو دا راتوی ما ونه پېژنې د کوم یاره زه دا چرګ نه علمه زه ډېر عقل ځم موږ نه ځمه اشرف دې کار ته دی ستا په موږ کې څه کار دی که موږ ارتي کوو هغه سره زموږ خپل کار دی خو مسلې کتنې نه نیغېږي مسلمان ما له خپلې بس شیر چې سمه کو سو په دی وای کنه هسې به مې وایي زما څخه خپه نه شي خاطر ځه چیرې ځه چې یو پیلې زاورک شه مالی ونی شویه چشمه تو تی په مواله زین علم ولی مسلمان دقه څه دی ویم چې چا پسې ګرځېدو که نه که نه دا د انګریزۍ تین چې ښکاري یانه چې دا لیست ورته تیار کړم بیا مې ذهن نه وځي بس کار ښه ښکلی ټیټ شوی دی ښه یا ظاهر رجن واینز والا د ده توره چرګه ده که نه او بانګي دی ورسره او بل دویم نمبر چې کوم دی احد کریاني والا دا به دې وروسته کوم د پیسې نه دي راکړي دا به دې 6 نمبر ته راولمه سلام علیکم مسلمان نه خدای دې بیخونه باس اورې که نه ویم تا پسې خو مونږ کم ګوټو نه کړ ته کم ډېران هم د پسې ونه کړ ته اورې که نه ویم مخبري تا پسې مونږ کچ کړې او ستا په ډس کې ظالمه مسلمان ویم یو ګاونډي راله بې عزته کوم دا دی دا شی دی سم بدرنګ خدمت وایي خدمت دا ګان راغستې مړه راپاسه دومې وایي ګوره مسلمان ځان نه خو یې سم ډبل بیټ کښتلی دی اورې که نه داسې کار دی که نه دا زما تره زوی دی اورې که نه تره زوی دی هی می ساده ګل تو ګریډ غونچه ګل پهچانه دی مسلمان دا خو مشهور سړی دی اورې که نه نه خو درېږه داسې په لانجم خیر دی دا ویم داسې کار دی که نه چې د ده بېګا ارجن کې یو تکه سره دیسي چرګه پکار ده اورې که نه خوروا پکې ځان نه کوي ډنګولې چې غټې غوږونه ولري ښه نظر جب که کنه مسلمان ته به باټه دکان ته راغی د بوټ اډر ورکړې وایي په 200 روپۍ چرګه مخلي او لا پکې نخریم کې ویم نه کندې کې به درته پاتې راشم اډرونه راته ډېر زیات دي لیست کې راته د خلکو ډېر زیات نمونه دي او هم دې هفته کې نه کېږي او بل هفته کې راشي ښه اوس در سره ټایم نشته وایم اوس ځم او تاڼې ته اورې که نه او ټولېل ورته وایم نه دا کارونه کې که نه داسې کار دی چې ویم ته مې جانه پهچانې ځکه چې مخکې ته ما نه ځې راځې که نه ستا پکې څه فرمایش شته که نه بس زما پکې دا فرمایش دی چې ښه ښایسته مزېداره چرګه راله راغله اوږدو خپو واله او چې غټ غوږونه انګریزۍ ښه لږه دا خو په چرګانو کې نه دی دا خو چینۍ ده ظالمه ښه چیلۍ ده ښه چیلۍ نو بیا چرګه راوله چېرته ایلۍ راپسې رانولي بېغمه شه ښه بېغمه شه دا کار به مو شي ښه بس پیسې راکوئ اډوانس دله درکوم ښه اډوانس اډوانس راکړه پکې دا وایه ستا هغه 200 روپۍ دي ښه ټکس په ورپسې هلته راکړې بیا ښه ماښام برابر شي بیخي بېغمه شه نو ستا کار مې ترې مخکې کړو ښه دا د لیست کې اچومه ښه په 1 نمبر باندې چې ستا نه وځه لږ سیوی ښه بېغمه شه ښه مړه مخکې ځه که نه نو ویم کار وکړه ښه بېغمه شه که نه مړه جانه پهچانه سړی ورته و زما پوخ ژوند کې دا مسلمانه پوه شو که نه ماښام ته ګوره داسې غټه چرګه به یې نه لګېدلې یا یې منم دی چشماټو کورنۍ چرګه ښایي که نه مړه ګورې ما نه پکې یخني رالېږي اورې که نه نن ستا د لاسه به زه نن ماښام ونه خورم اورې زما غیسه به تاله راوړي بچې یو کاسه مې درې راوړه دوه بدلې راوړم یو کاسه کې به ته شوبې راوړم بس انتظار کوه ها زه یې راله شین کړو هغوی ډېر فرمایشونه کول بس دا الله په ګوتو راکړو خو زمانه ښه ده غوچه ټره پردې راغېږي ټره پردې راغېږي پرې غوږونو کې راته خرړېږي ولې ته چېرته نیغ کښېنه یاره دې مړ کړه مور کنه مې چې دا ډش چاو اورې کنه ګالې څه د اوبه ورنې چې ته خوبونه کوې نیغ کښېنه سړي دې پیسې ورکړي او سوپرویزر نه او پیسې هم نشته او چرګ هم نشته وعلیکم سلام دا بل مري مسلمان بس بلو کا
السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا چرګه راوسته او دا چرګه ده. څنګه دلته راوسته دا ډېره مهرباني ولا هلکه چرګه دې خلک ښه ماشاءالله ماشاءالله ښایسته چرګه ده مهرباني دا زموږ خوښه ده ښه ما زما په آرډر باندې دسته کې کار وکړه چې سال له ګوره برابر شي بیا بېغمه شه بېغمه دا ډېره قیمتي ځه چرګه ځه ده. ځه بدوانه ده که ځه. بس الله دې کامیاب کا موږ به ښه یو موږ به ښه سلمانه د څوک دی را سره ونیو بیا چشماټي منم دي دا چرګه دا به په 1400 روپۍ مانلې او تا مانه په 200 واغېسته باندې کنه منی منم دې رواجه ما څنګه دې مسلمان کنه کورانه چرګ په خو یو نه نه منم دي بالکل راځه خوري شکل کې خوستا پېژن د چشماټو جامې سره او ته پوتې وې کنه او ته پوتې مسلمان چې کو ته زوړ کنه مې ته به دا کو دسته کې ما دشکی ته ورنو چې خو وا پکې کو دا سر به ته خوري خدای ته مې دې توبې چې دا ست خلل بیا څه تدوک شوی دی سال وختي به د کوجا وځي او بیا دا یا پاسه ما ځیګر څو پته نه لګي نو دا چا تکادو زګال لکلیسم نه دا چا غم خاده لکلیسم ست خلل یا خو چې ز په یو ته د پوزم دا په بل ته د بلوځي نه بیا دا دی کو کې یو څنګه کما ده ټول گاون مې واپس لک په لک والو او دا چرګ پته نه لګي ست خلل یا ساده ګوله په کم ځای کې ګورم باندې ته دا ولې ګام څنګه اوس کم ځای کې ګورم چا نه تاسو کوم وای چرګ مې الله کړه سینه وخوره پتر پریدا او دلته قدم کېده چشماټو دلته قدم کېده چاچی مسلمان مې خدای دې خدای پاک دلته چاته ګټ نه درکړي چيلي نه درکړي دا خو به دا غون کړي په مخه راغشته او یو چرګ دې ساغشته مسلمان یو نیم ګنټې نه رانه دماغ خوري زه ته په چرګ باندې شاعري کوم کنه وای چاچی دا چرګ دې سنبال کا ما چی ست خلل تا پسې چې کوم ده کنه د ساده داسې ګرځم ساده ودی او پته دې نه لګي چې کوم ده ته روک شي دا چې باندې چرګو کاروبار شروع کړی دی تر دې یخنی وباسم ته دې وګه نه دا که ست خلل یا دا خو ته موږ څنګه ده زمونږ د په 200 روپۍ مې واخیستله څنګه دې په 200 روپۍ واخیستله دا موږ له چا راوړې وه کپلۍ نه او پاډر باندې مې راغوښتې ده په 200 روپۍ او رنګ یې ستا دی قراقر په شان ده ست خلل یا ست خلل ما زمان بچی ته ماته داسې نه وې دا ګوره په خپله چرګې 200 روپۍ ورکړې دي څنګه کاکا یې په خپل چرګې څنګه 200 روپۍ بچی دا چرګ نه ده دا ساه زموږ نه روکه شوی ما ورپسې دا ټول کلي لک په لک والو نشته چشماټو چې اوس چې وانه پوزې راټټو ټول عمر دې د غلا چرګې خوړې راپټې او په 200 روپۍ چرګ اخلي او یې چې دا وطنې ده دا ته ګوره خپله چرګې رامانې په 200 روپۍ خرڅه کړې ده مسلمان نو ما ته څه پته وه چې دا هغه د راپټۍ او د غلا چرګې را باندې خوري اوس به څه کوو ویم په ارامه بلالي طلاقه سړی دی وایي غواړي راځه نن دې بیا وینم سترګې سرې جنکې بل دې پر ما د کړلم بې جنکې ولا شاید